د ټولګټو وزارت د تیرې میاشتې فعالیتونه. ټولګټو وزارت تیره میاشت د قیصر لمن حلقوي سړک د 15مې برخې د 25 کیلومتره سړک د رغونې چارې د څه باندې 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت د پروان ولایت د کرومایټو کان په بدل کې قرارداد کړي دي او د قرارداد له مخې به عملي کار پیل شي. دغه راز ټولګټو وزارت د شاوخوا 914 میلیونه افغانیو په ارزښت له دوو شرکتونو سره د میدان وردګ لوګر د 1.6 کیلومتره نښلونکي سړک د رغونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د میدان وردګ لوګر سړک دوې برخې او ټول ټال 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري او د 120 پلګوټو کار هم پکې شامل دی. یاد سړک د میدان وردګ ولایت د تنګي درې قلعه امیر څخه پیل د الوزي دوغاباد شولک او بابو سیمو څخه په تیریدو د لوګر ولایت له مرکز پل علم سره نښلول کیږي چې رغنیزې چارې به د 14 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج مولا محمد عیسی ثاني د هرات کندهار د 910.5 کیلومتره اوسپنیزې کرښې د تفصیلي ډیزاین اړوند 15 تړونونه د شاوخوا 240 میلیونه افغانیو په ارزښت له 15 شرکتونو سره لاسلیک کړي دي چې په کندهار ولایت کې د یوې پراخې غونډې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت مرکزی بیان محترم الحاج مولوي ذبیح الله مجاهد او د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال محترم الحاج مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په شتون کې عملي چارې پیل شوې او د 8 میاشتو په موده کې به کار بشپړ شي. دغه راز ټولګټو وزارت 13 میاشت په کونړ ولایت کې د زیړي بابا پل چې د یاد ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې موقعیت لري ترمیماتي چارې د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي او د یو کال په موده کې به کار بشپړ شي. همدارنګه په یاد ولایت کې د پشت پل چې د نرنګ او سرکاڼو ولسوالیو ترمنځ موقعیت لري د ترمیم او بیا رغونې چارې د شاوخوا 14 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوي دي چې کار به د شاوخوا 6 میاشتو په موده کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. همدارنګه ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج مولا محمد عیسی ثاني په کابل کې د چین هیواد له سفیر ښاغلي ژاوشینګ سره په خپل کاري دفتر کې وکتل او دواړو لورو د واخان دهلیز په ګډون په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو وزارت ولایتي ریاستونو په 13 میاشت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هیواد لویې لارې او سړکونه د واورو او اوبو له پاتې شونو څخه پاکاري کړي دي.